ملګرو نن درته د لمانځه درسته طریقه ښیو. السلام علیکم دوستانو، کوچی نیوز یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. که چا سره د دې ثبتولو موبایل که هر شی سره دا ځان سره سخت او روزانه دی بیا اوري د الله په مدد سره کوم ځای کې غلطي او د خپلې غلطۍ ته دی بیا متوجه کېږي، خو بعض یو نیم ځای کې به زه انشاءالله غلطي وښیم او بعض یو نیم ځای کې به زه انشاءالله ډایرکټ ورباندې صحیح ورباندې تېرېږم. نو تاسو کوشش کوئ چې کوم رقم یې زه یم د الله په مدد سره د الله په توفیق سره هماغسې تاسو راسره یئ. الله اکبر، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتبارك اسمك بني وتبارك اسمك وتعالى جدك وتعالى جدك دا غلط شو، صحیح کوم رقم شو؟ وتعالى جدك وتعالى جدك ولا اله غيرك ولا اله غیرک ولا اله غیرک دا غلط ہے، صحیح دا رقم لے ولا اله غیرک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. نروجیم وجیم منے رجیم 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 دا بس دا سی دے، روجیم دا غلط ہے، رجیم دا صحیح شو. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم و بنو سر راولی الرحمن الرحیم. دی رحمانی او دی رحیمی کی ری او حی او دی ری او حی دی دوارو ری او حی منز کی با وو نراولی الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم دا غلط شو. الحمدللہ رب العالمین. او بل با کوشش خط کوشش دا کړئ چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک طریقه داسې ده چې په هر آیات باندې به نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ساخ تجدید کفلی صاحب په هر آیات باندې اخلي. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین دا اوس هر آیات باندې زه ساخلم. الحمدللہ رب العالمین. خو دې خیال فکر نسته دی چې پته نه وي تاسو ته اوس پته ولګي د خپل عمل کې را او کوم علما یې نه تاسو په هغې باندې ذموار نه یاستئ، هغه د خپل ګور ګردان دی، که نه یي که قصدن یې نه نو دا ګناهګار دی، که پته نه ورته نو بیا الله پاک نه رانیسي. نبي کریم صلی الله علیه وسلم مبارک امت ته هغه ګناه معاف ده چې هغې ته پته نه او هغه ګناه کا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم دا سوایا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين عليهم بني عليهم آمين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد هو الله أحد الله الصمد الله الصمد الله الصمد هو الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يولد دا غلط ہے ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
الله أكبر سبحان ربي العظيم أعظيم دا غلط ہے عظيم سبحان ربي العظيم عظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده سمع الله سمع الله سمع الله دا غلط ہے سمع الله لمن حمده لمن سمع الله لمن حمده لمن دا غلط ہے سمع الله لمن حمده دا صحیح ہے سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر سبحان ربي الأعلى أعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى أعلى أعلى غلط سبحان ربي الأعلى عين بي أعلى الله أكبر التحيات التحيات دا غلط التحيات دا صحیح التحيات لله والصلوات والطيبات والطيبات دا غلط ہے والطيبات یہ باندې زیرا والا یہ یا بنے والطيا نو والطيبات السلام عليك السلام عليك دا غلط ہے السلام عليك دا صحیح شو السلام عليك أيها النبي نبي دا غلط شو نبي شد براوله أيها النبي ورحمة الله خير زغاخي بني پستحي ورحمة الله يعني بغير تكي والحي ورحمة الله وبركاته دا غلط ہے وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين دا غلط ہے الصالحين دا سيشو أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله دا غلط شو عبده ورسوله دا سيش اللهم صل ورسوله هي برا وسرا ورسوله دا غلط شو ورسوله تکای بو سر دلته تکای پاتې کېږي چې ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إنك حميد مجيد كحبني كحبي كحميد مجيد إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سمعني بزير بلا ولدا سمعني حسنة وفي الآخرة سمعني زورا ولا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قنا عذاب النار قنا بني
غټ قاف قنا عذاب النار عذاب النار هزا دلته بیا د عین په ځای باندې هی راځي عذاب النار السلام علیکم ورحمة السلام علیکم ورحمت الله داس باندې السلام سین له بلک زور ورکای السلام علیکم ورحمت الله السلام علیکم ورحمت الله د الله په خیسته مدد او د الله رب العالمین خیسته په توفیق سره د الله اکبر نواخلا وقنا عذاب النار پورې موضوع شو کوشش دا وکړئ چې په موبایلو کې ځان سره اچولئ نور ورونو ته ولګئ بیا دا واورئ په موبایلو کې ځان سره واچوئ سندرو په ځای باندې دا واورئ چې دنیا مور باندې ښایسته شي و آخرت مور باندې ښایسته شي وبالله تعالی التوفیق